إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، انسان چې کله د دنیا درایش نو په دغه قسم حالات راځي، او کم سړی چې د دې حالاتونو انکار کوي نه د عقل به خرابي، کله به غریبي، کله به مالداري، کله خوشحالي، کله خپي، کله جاړي، کله خاندي، او کله نه جوړي او کله روغي. یو وخت کې بچی نه وي بچی، یو وخت کې واده نه وي واده. او دغه د حالات له ترکبون طبقا عن طبق، بدلیږي را بدلیږي د حالات. بیا په دې حالاتو کې چې وسړی د رب العالمین دین مضبوط ونیسي نو داغه حال جدای، او سړی د الله رب العزت دین نه لري شي نو داغه حال جدای. نن سبا والعیاذ بالله، الله دې په ټول باندې رحم وکړي. زیات خلق هغه دي چې د الله سبحانه وتعالی د دین نه لري، او د انسان په طبیعت کې دا شی دی چې داغه نه خطا کوي، داغه نه ګناه کوي. هر د آدم بچي خطاکار د خطا ولشتي، نو دا یو عامه قاعده ده چې د انسان نه خطا کیږي او ګناه کوي. خو نن سبا چې کوم زمونږ د حالات دی هغه دی چې موږ بالکل قرآن او حدیث نه لري، نو د هغې د لاسه زموږ په دې ژوند کې ژوند زموږ تنګ شوی، خونې نشته. څوک مالی حالاتونه تنگ دی، څوک بدني نه تنگ دی، څوک زړه تنگ دی، چا ساډو شي دی، څوک بیمار دی، څوک شي په زرګو مسلې دي چې تاسو ته معلومه دي او موږ ته راغلي. هر سړی راشي شیخ ماته دا مسله ژوند کې مزه نشي، ژوند می تنگ دی، ژوند دي شي، ژوند کته، ژوند بر دی. ټول یو سبب دی، او هغه د چې رب العالمین نه موږ لري. د دې ټول د قیو وجه چې موږ د رب العالمین د دین نه لري، او کله چې موږ د هغه د دین نه لري شو نو زموږ ژوند بدی شي. او دا الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا فیصله موږ ته ورولې او ویلې دي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. څوک چې زما د دین نه ووري نو رب العالمین وی داغه ژوند زه تنګو. ژوند تنګول دي شي نه چې ژوند دي سره بندي. ژوند تنګېده کاغه مالی طرف نه تنګ شي، کاغه بدني طرف نه تنګ شي، کاغه د زړه تنګېده، او کاغه خون نه ملويږي، او کاغه هر قسمه مسلې. رب العزت په یو طریقه باندې د دې سړي د ژوند تنګي. دا هغه سړی کوم چې د الله سبحانه وتعالی د دین نه مخ واړي. د دین نه د مخ اړولو دا مطلب نه چې سړی دا و چې زه قرآن او حدیث نه منم، زه کافر یم. دا مطلب نه دی. صرف دغه مطلب ولا چې سور کافری بس دی او بګید نه راځي. مونږ خو الحمدلله کلمه خو ویلې ده کنه وی د قرآن او حدیث نه څوک مخ اړي، ضرب دي شي قرآن او حدیث نه څوک مخ اړي. نو دا قرآن او حدیث چاته چغي وي، چاته وی چې دروغ مو یا هغه دروغ وی، چاته وی چې دوکي مور کو هغه دوکي ور کوي، چاته وی چې ګیره مور کو هغه ګیره ور کوي، چاته وی چې د خزو بچو سره ظلم مکو هغه ظلم کوي، چاته وی چې شرک مکو هغه شرک کوي، چاته وی چې سود مکو هغه سود کوي. چاته دیږي دا کافرانو ته دیږي. موت پاکیو لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا مزید مخ د جرسه کې کوا ومن اعرض عن ذکری من دا ټکه زیات ساتي. من هر هغه څوک دا نه دی ویلي الله چې هغه کافران چې زما د دین نه مخړولې، هر هغه څوک کافر دی که مسلمان دی چې زما د دین نه مخ واړو زینه یادولم
قرآن نه یادو حدیث نه یادو په دې عمل نکو فإن له معیشة ضنکا تنگ ذلیل ژوند. دا غالبا حالت لري بم پر دی رواج غالبا ژوندونه د خلکو نن سبا هغه تنگ او ذلیل ژوند په دنیا باندې منډه چې تاسو سره ملوي شي کله به د قرضونو شکایت کوي چې تاسو سره ملوي شي نه جوړ چې تاسو سره ملوي شي کور مسله تاسو سره ملوي شي زړه می تنگ تاسو سره ملوي شي بیمار تواریان شي چې څه چل شي داخله کولی دي شي څنګه معاشره دي شي دا غي جواب صرف د قیو دي چې دا خلک د الله د دین نه لري شي تاسو دای چې سید مسله او حالات خو زمونږ دادي خو موږ به کوسوس دې دریاب ته موږ ولیدلی او په دریاب ته چې انسان ولیږي نو د لامبو وي بچکی د لامبو کومه طریقه ده او سم استعمال کو چې زمونږ د ژوند بیا خسته کېدی شي او موږ رب العالمین ته واپس شو. دا غي څه طریقه د جواب د مخ کې د جواب هر چاته معلوم دی د دې څه واضح ته لکه څنګه چې نور ښکاري لکه څنګه چې سپومې ده د خوشحالي لار د کامیابی لار د قیو لار ده هغه د توبې لار ده هغه الله رب العزت ته دروازه ټکول تله ته دروازه وټکو او جواب برته یو ملاوي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب یقینا بخانه کون کې ما چاته چې توبه وباسي الله ته پته لري چې د انسانان کمزوري دونه خطاګانی کی او ذکر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء کې والله يريد أن يتوب عليكم الله خدا غواړي چې تاسو د ګناونو وبخښي او تاسو د توبې قبول کړي خو تاسو توبه وستاله کتاسو توبه وست الله خو غواړي چې تاسو توبه قبول کړي خو تاسو توبه وست یا مخکې الله د قایتونو کې يريد الله أن يخفف عنكم الله غواړي چې تاسو نه بوج لکم کی ولي الله بخبل جواب ورکي وخلق الانسان ضعيفا انسان کمزور موږ خپل ځانونه دومره نه پیژنو څومره چې الله موږ پیژني ځکه چې زموږ خالق نه انسان کمزور دی هغه ګناه کوي نه سبا کو بدا چې د رب العالمین دروازه وټکو هغه ته واپس کیو بیا دی وکس پزړه کې د تفوس راشي چې دا توبه وایسته او دا واپس کېده وایسته دا هم د ډیرو مولیان ناور مولیان غریبانه ستړي شو کتابونه ستړي شو اوازونه د علماو بوغ شو توبه واسي توبه تلاوتونه کیږي حدیثونه ویل کیږي خو ډیر به مونږ کې ګوره توبه نه پیږي توبه مونږ ته کوي چې دې شي کینو لک ساتله یا ستړي شو یا الله ته وبخ دا زموږ توبه ده بس نه د دې سره نیت شته نه د دې سره اخلاص شته نه د دې سره سوچ شته نه د دې سره فکر شته اسی په خپل باندې عادت دي ته یا الله ته وبخ بس ادم په هغه وخت کې کله ستړي شي دې کینی یا سملی دغه ټینګ کوي چې یا زویله غونډه کې یا الله ته وبخ دې ته ونده خبري توبه ده نه توبه ستوي علماء وي توبه دي تو الاقلاع عن الذنب والرجوع الى الله سبحانه وتعالى گناه پر خوده او رب العالمین ته واپس کېده مع صدق النيه والاخلاص د دې نیت سره چې باغی کې صدق او په دې انسان کې اخلاصي د توبه وي د ټوغه د توبې چې د قبلي او د مخکې دي تفصیل خراش یو تفوس انسان دوکي پسړه کې تبوسونه راځي او ځکه ما د تبوسونه په دماغ کې خو دي چې دی به جواب ورکو عام انسانانو ته تبوس پسړه کې شړې پسړه کې د تبوس راغی چې زه مزدوري کوم او ژوند روان دي خپل مرزي کو عيش شرط دي نو ضرورت سره چې توبه واسه څه ضرورت ته ځان لا توبه الله ته واپس کېدې ضروري خو نه جون خو زما خروان دي
مزدوری کومه دیاړي لازم د شپې راځم خخکولي دب کې ډوډۍ خورم او به دې خوب کومه چې خبرې کوم نو د سهار 2 بجو پورې 2 بجې باندې بیا ډیوټي لازم به 2 کاله بعد په چټي باندې زم بیا تخپل شي شرط کوم بیا واپس راځي څه ضرورت ته توبې ته ضرورت الله ته هغه سره واپس کیږي ضرورت دی دیسی تپوس د زینو بزړونو کې راځي دغه جواب توبه ولې موږ مباشر دغه جواب دل په یو څو نقاطو کې در کوم ځان سره یاد ساته توبه موږ د دې لپاره وباسو ځکه چې دې کې د رب العالمین اطاعت ته دغه خبره منلې سوی رب العالمین ستارب او زما رب اب قرآن کې سوی یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله ایمان ولو توبو باسی الله ته کوم انسان چې توبو باسی د الله خبره مني او چې د الله خبره ومني نه کامیابی چې د الله خبره ومني کامیابی تاسو کې څوک کامیابی نه غواړي سړی توبه ولې وباسو د دې لپاره وباسو چې د رب العالمین خبره ومنو ولی توبه وباسو دویم جواب د دې لپاره چې دنیا او آخرت کې کامیاب شو موږ په دنیا کې لګي کوششونه کوو او سټک خطا موږ کوو او موږ په طریقه نه د رسول په طریقه نه کشتي ټونګي والی او بیا چې دوری ال درې غریب لور کو یا غم په ډیره کې او په سپیکر کې وایو یا غم ختم کو به حج کوي باغ باندې مبارکیان په دیوالونو په دغه ولي کو وجي سه کو یا غم ختم کو هغه ټک خطاون د عبادت ته یا غم پرانه خراب شي خو دې خوش په ډیر مشکلم کړي یا غرانم ګډوډ شي دا موږ د دې لپاره کوو چې موږ د کامیابی ملو شي په آخرت کې دا ټک خطای برته موږ د دې لپاره کوو او په دې امیدو پرته چې ټک خطای برته الله موږ وبخي چې نور څه خوشتنه خیر خیریت دی کدا کامیابی غواړي په دنیا او په آخرت کې نو توبه رب العالمین توباسي او دلیل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الله توبوا بس اي مؤمنان والله تطول ولي الله لعلكم تفلحون الذي لپاره چې تاسو شي کامیاب شي په دنیا او په آخرت کې اوس کې سره کامیابی نه غواړي دنیا او آخرت هغه خپل مرزي ده پای کې هم سړي شو له الله ده الله په قران کې ویلي چې کفر کول غواړي کفر دی کې څوک ایمان راوړي ایمان دی راوړي څوک توبه باسي ودی باسي څوک نو باسي نه دی باسي سړي کې دومره تکبوري پسره کې چې کامیابی نه غواړم د آخرت دا خپل مرزي ده دریم جواب دی راي من کې هر یو سړی دا غواړي کنه چې الله موږ سره مینه وکي غواړي کنه تاسو دا غواړي کنه ټول غواړي موږ ټول دا غواړو چې رب العالمین موږ سره مینه وکي او موږ خود رب العالمین سره ټول مینه کوو نو دا غټه خبره نه درته مې یادوه دا خبره مکه و زما په مخ کې چې زب رب العالمین مې نیمه دا مکه دا سلکی دا خبره کول بکاری چې رب العالمین بچا مې نه او لازم ته الله مې نه چې الله سره مینه کې سکه ته پیدا کړې استا خالق دې استا رب دې استا معبود دې دومره نعمتونه درکړي کلمه دی ویلې ده ته چې هغه سره مینه نه کې نسبه کې نه دا خبره مې ده چې زه په الله مې نه موجود دي چې نه دي کې تعجب نه دی پکار یو سړی ته ویني او په الله مې نه په دې کې تعجب مکو تعجب په دې کې کو چې په یو سړی باندې الله مې نه کوم سړی چې دا غواړي چې الله په ما مې نه یو صفت باغه بزن کې دا پیدا کوي چې توبه وباسي او الله ته واپس کیږي نغله په قران کې وی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله مینه کوي دا هغه کسانو سره چې توبې ډېری وباسي الله ته واپس کیږي او دا هغه کسانو سره چې ځان پاک ساتي د پاکي خیر ساتي ها سلورم سبب کوم سړی چې جنت غواړي هغه به توبه وباسي دی باندې څه دلیل دی دلیل پیدا دی رب العالمین په قران کې وایي الا من تاب وآمن وعمل صالحا هغه کسان چې توبه وباسي او نیک عملو کې ولر سیده ونیسي
نو یا الله تعالی صور کې واوره فاولئک يدخلون الجنه الله زور داور زبدا کسان جنت ته داخل کو کسلور خبرې شو پینځم پمن کې کم سړی په مال او په رزق او په بچو کې برکت غواړي ټول غواړي او کم سړی دا غواړي چې زما رزق پراخ شي کم سړی دا غواړي چې الله مال بچی ډیر راکړي کم سړی دا غواړي چې الله زما په زبکه کې برکت واچي دا هر سړی غواړي خو موږ چې کومه طریقه جوړ کړې په هغه طریقه نه کی چې شپه او ورځ په ځان باندې یو کا او غیرتی سړی او تکړه سړی هغه دی چې هغه په سعودي عرب کې کلونه ډیر واړي هغه په دوبۍ کې او په اماراتو کې پروتي مزدوري ټیټو کې بریزق کې پر اخره شي دا طریقه غلطه ده دا پوخانی خلک چې زموږ د پلار نکاح دا په سعودي عرب کې په اماراتو کې په دوبۍ کې انګريزانو په ملکونو کې چرته به شاته زړه کم چې زاړه او بالکل چرته نه دي دا چرته د دې رزق کې فراخي ولي و دا غو رزق زمنګ دینه ولي غوړو اگر که غریبي باټیم کېو زمنګ دا غو رزق خو فراخو عزت والا جون عزت سره ډوړې غوته ملوي دا او موږ په دې رزق پسې ذلیل شو هغه دیني وبسیم پرې خو دې هغه آرام وبسیم پرې خو دې هغه بچیم بسیم پرې خو دې بیا په دې رزق کې برکت نه ځکه زیات قسمه د ټلیفون کې یا ملوش پیسې ډېر ګټه خو برکت پکې نشته جواب دا غیدای کم سړی چې په مال کې برکت غواړي او کم سړی چې په بچو کې برکت غواړي او په ځمکه کې برکت غواړي او مال ډېر غواړي ناغه به توبه وباسي ځکه د راځي په سلفو کې په یو کس پسې په عالم پسې یو تپوس کوونکی راغی شاګردانو په مخ کې تپوس یې وکړو وی شیخ زما بچی نه کی ناغو ته توبه ډېر وباسه وی دویم کس راغی وی شیخ مال غریب یم وی توبه ډېر وباسه دریم کس راغی وی شیخ زمکه چې هغه فصل نه کوي او خراب ده وی ته توبه ډېر وباسه هغه الکان لري شو شاګردان چې تو هر چا یو شان جواب ورکړي ناغو جواب زه څه ورکوم چې په قرآن کې دا خبره ده الله سبحانه وتعالى نوح علیہ السلام مبارک وی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح علیہ السلام الله دوی چې الله ما دوی ته ویلو چې ته بخانه تاسو بخانه غواړي د خپل رب نه توبه وباسي يرسل السماء عليكم مدرارا نبروري ويمددكم باموال وبنين او مال او زامن بدل درکې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار باغونه اولي او نهرونه دا بدل ډیر کی دا ټول په څه باندې ملوي دا ټول په توبه وستو باندې ملوي ولې زموږ رزق کې برکت نشي کوم سره توبه وباسي د قاعدتي توبه ورته نه دی ما دا ته پوښتنه وکړه چې هغه شوی کوم سره د دې توبه وباسي لکه څنګه چې الله غواړي دا ډیر کم کسای نبی دا ګیله مکوه چې زما په رزق کې برکت نشته او زما په بچو کې او په زمکه کې برکت نشته دا ګیله مکوه دا څه خبرې شوې پینځه شپږم یاد ساته په من کې هر سړی دا غواړي چې ګناونه ده او بخلیش کم سړی چې دا غواړي چې ګناونه او بخلیشي نه دی به توبه وباسي او درته وم د رب العالمین مهرباني چې ته د رب العالمین سره لږه مینه وکړي او لږ ځان ستړی کړي نو ګوره رب العالمین غیرتي ذات ته د هغې په بدله کې دله ډېر څه درکوي د غیرت دا صفت داسې دی په چا کې چې د غیرت صفت په دې مخلوقاتو له راشي او د رب العالمین صفات کو بیا ځان له او دغه مثال له چې دغه په شان څوک نشته خو په مخلوقاتو کې چې بچا کې غیرت او تو سره معمولی منډه وې نه دې تاسو د مرګ پورې منډه وې اکه به اوس ته په منځ کې ورانم شي او کته د سر جنگ جګړې مو کو دې په مجلس کې کینې نه خبره بیا دی وینه خیر زو ته سني شمو لږ چې یو وخت کې ما سره دې کار کړو دا د غیرتی او د مؤمن او د اوچت سړي اخلاق دي چې هغه چا خنه یې دغه رب العالمین دی په
هغه کې د غیرت صفت ته او غیرتی ذات ته هغه سره چې معمولی دغه دین د پاره ځان ستړی کې دغه عبادتو کې لږ غونډه کې ای بدل کې ولډیر صدر کې الله رب العزت په قران کې سوی الا من تاب وآمن وعمل صالحا هغه کسان چې توبه وباسي ایمان پوښ او نیک عمل شروع کی الله سوی دا نو ځول ګناهونه بخم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دې کسانو هغه بدیانه وز بدلی کوم په نیکیانو باندې څومره بدیانه چې تا کړی دی او تا د نن توبه وستا او ستا عمر 50 کال دی په دې کې 15 کال بعد ته بالغ شوی دا وخت سره حساب کتاب دی تقریبا 35-40 کال چې تاسو څومره ګناونه کړی دي دا به رب العزت په نیکیانو کې بدل کی خو په شرط دی چې توبه ستا توبه ای په دغه عادتي توبه باندې دا کار نه کیږي ومه خبر په من کې هر سره دا غواړي چې په من کې هغه صفات پیدا شي کوم چې په پیغمبرانو کې کنه غواړو کنه غواړو هر سره دا غواړو صراط الذين انعمت عليهم الا موږ دغه خلکو په لار روان کی نو په انعمت عليهم کې خو اول نمبر چې دغه پیغمبران دي پیغمبرانو ګوره توبې وستي د ګناونو نه پاک خلک هغه توبې وباسي د ګناونو نه پاک خلک توبې وباسي دغه کولاو کې الله سبحانه وتعالى د آدم علیه السلام مبارک سوی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم علیه السلام یو څو خبرې زده کړې د الله تر طرفه چې کله هغه خبرې وکړي الله سبحانه وتعالى داغه توبه قبول کړه او خبرې سوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا توبه هغه څوک وباسي چې هغه د انسانانو پلار دی او موته مونږ ته ضرورت نشي توبې او چې خلک کنه مو خو د پیغمبرانو مو چې درجه کې ورياد بالله هغه توبه وباسي سره د دې چې ګناهونه پاک دي مونږ توبه نو وباسو سره د دې چې په سکن کې مونږ ګناه کوو نو دا جون به زمونږ څه خوشاله او دا جون به زمونږ څه پراخه شي او دا رزق به څه پراخه شي او آخرت کې به کامیابی د کوم طرف راشي وره ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام چې کړه د کعبه جوړول بنیادونه نو لګي دي کار کوي او دواګانې کوي الله ته په منځ کې یو دوا دا وکړه وارینا مناسکنا وتب علینا الا مونږ ته د عبادت طریقې وخه او څه زمونږه توبه قبول کړي الله اکبر یو سړی لګي سره د زوی د رب العالمین کور جوړي داغه په امر باندې او په منځ کې سوې زموږ توبه قبول کړي الله منګه په دې دومره ګناهونو په منځ کې موږ دا نه وایي چې الله زموږ توبه قبول کړي هغه په دومره نیک اعمالو کې دومره اوچت سره الله سوې واتخذ الله ابراهيم خليلا دین اوچت انسان شتي الله وی ابراهيم عليه السلام زما مرګره الله وی زما مرګره او هغه مرګره د الله هغه توبه بس یری الا ما وبخي الا توبه ته بس او زوی هغه اسماعیل علیه السلام دوه چې انسانه ښا دي سراشه موسی علیه السلام کله چې موسی علیه السلام لاړ رب العالمین بس ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك الا ز تريد غړ بیا هغه واقعا مخکي به چې کله بهوش شو او به را پاسید نه چې څنګه را پاسید نه دا ټکی و تبت اليك وانا اول المؤمنين الا ز توبو باسم تات موسی علیہ السلام څوک ته پیژنې کړه كليم الله وكلم الله موسى تکلیما الله موسی علیہ السلام سره خبرې کړي الله سره خبرې کوي او هغه توبې ته ضرورت دی الله سره خبرې کوي او هغه توبه بس مخکې راشي زموږ پیغمبر له محمد صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات سید الانبیاء
په قرآن کې الله ویلي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، چې الله ستا تیر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخي. دا ورته بخلی شوي دا ټول. او هغه څه وایي؟ وایي په الله مې دې قسمي زه په یو ورځ کې 80 پیرې الله ته توبه وباسم. په بل حدیث کې راځي صحابه وایي چې موږ به د رسول الله سره په مجلس کې ناست یو، موږ به دا شمارول چې د څو پیرې توبه او استغفار کوي، نو کله کله به 100 پیرې وکړو. 100 پیرې سید الانبیاء هغه الله ته توبه وباسي. ته په ورځ کې څو پیرې وباسي؟ په میاشت کې څو پیرې ویستې توبه؟ په کال کې څو پیرې خالص توبه ویستې؟ خپل ځان له جواب ورکړه. په یو کال کې ته د عادتي توبه په مخه ته وایم، عادتي توبه بس ونه کوئ. په یو کال کې تاسو پیرې په اخلاص سره توبه ویستې ده او په دې ګناه باندې دې جړلې دي او خپه شوی دې ته توبه وایي. دا توبه ته په کال کې څو پیرې ویستې ده او خپل ځان له جواب ورکړه. دا څو خبرې شوې؟ اته مې لراشه. هر انسان من کې دا غواړي چې دا زړه د دسه شي پاک شي. رب العالمین د دې زړه حفاظت وکړي. کته دا غواړي چې ستاسو د زړه حفاظت وشي نو الله ته به توبه وباسي. او هغه څنګه؟ حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، ان العبد اذا اخطا، کله چې یو بنده ګناه وکړي د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي، نو که دا سړی توبه وباسي او الله ته واپس شي په اخلاص سره، نو دغه تور داغ ته ختم شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم که دا سړی خپل هغه طریقه برقراره وساتي او هغه ګناهونه کوي زمونږ په شان لکه زمونږ حالت، او رب العالمین ته واپس کیږي نه دا تور داغ ډیریږي تر دې چې دا ټول زړه پرې راټینګ شي، نو دا زړه بیا زنګ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه زنګ دی چې الله یې باس کړی، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. او چې دا زړه زنګ شي نه دی څه شي؟ ختم شي. چې دا زړه زنګ شي نه دی ختم شي، نو تپوس اوس دا دی چې کوم خلک په کلونو باندې ګناهونه کوي او توبې نه وباسي په اخلاص سره الله ته، سم خیال چې په دغه زړه به صحه دي، پاک وي، تک سپین وي. که نه په یو ګناه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تور داغ ولګي. او دا ګناهونه چې څومره ډېرېږي دا داغ ډېرېږي تر دې چې ټول زړه راټینګ کړي. او زمونږ دې ګناهونو ته چې وګورې، زه خو چې په یو ورځ کې دا زړه پوره تورېږي. که یو سړی سهار مانځه نه بعد یو ګناه وکړي او داغ پرې ولګي، نو ماښام باندې پورې دا زړه پوره تورېږي. دومره خو زمونږ ګناهونه دي، دروغ، دوکې، حرام خوره، سود خوره، ګیره وړه کوه، پرتوګ په ځان پسې راکاږه، په علماء پورې خانده، مونځ او دس پابندي مه کوه، قرآن تلاوت مه کوه، په حدیثونو عمل مه کوه، ډش ګوره، فلمونه ګوره، سندرې اوره، کفیل له دوکه ورکوه، ټیکهدار له دوکه ورکوه، په دروغو باندې خلکو نه پیسې خوره. په څومره خبرې نه دا چې د سهار نه د ماښام پورې شي دا زړه به تورېږي نه ټول، چې په یو ورځ کې تورېږي. الله زموږ د زړونو حفاظت وکړي. کوم سړی چې دا غواړي چې زما زړه پاک کړي، هغه به توبه وباسي رب العالمین ته. یو بله خبره او هغه ده بس څو شوي؟ اته شوي، نهمه. لسته ته ذکر کومه او د لسو نه زیات نه چې ټیم ډېر نه لګي. نهمه دا خبره ده چې که په نیکانو خلکو پسې روانېده غواړي، نو څه به کوي؟ توبه به وباسي. دا د نیکانو خلکو طریقه ده. د پیغمبرانو نه بعد، پیغمبرانو خو مونږ هغه د نیکانو سرداران دي، صرف دغه هم پوره وه، خو نه دا پکې موږ تفصیل وکړو. په نیکانو خلکو پسې صحابه، تابعین، تبع تابعین، علما، اولیاء الله، په دوی پسې چې روانېده غواړي، نو توبې به ډېرې وباسي. او رب العالمین توبه قبلونکی دی. رب العالمین توبه قبلونکی. تاسو ته واقعا معلومه ده د ماعز رضی الله عنه، هغه کس چې زنا یې کړی و د رسول په وخت کې،
او راغه رسول بس ګور دغه توبې دي شي د نیکانو خلقو توبه. او بیا چې کله ستاسو د دې صحابي د قصې ذکر کوم کنه نبی به د خپل توبه او د دې توبه په تل کې واچي به کته انصاف ولا یو خنه نتیجه ورو بس. معاذ رضی الله عنه خطا وشو انسان خطا کی راغه رسول الله بس یا رسول الله طهرني ما پاک. رسول الله ځان غلې کو په دویم پیری یا رسول الله طهرني رسول بس غلې په دریم پیری طهرني رسول الله د سره پاک کو یا رسول الله ما زنا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ته ابي جنون دا سره ګورې لونه شي او کنه د چې شراب سکلی دي دې څه ګډوډ وي ما زنا کړی دا ما رجم کو. نو صحابه پاسې دا خلې بن کړو یا رسول الله شراب نه لیسکلی او دماغ هم برابر یې سره کوم پیژم. نو ایسته څه قصه ده ویدا دا قصه چې کله دا خبر وکړو او خپه غوایي وشو. اختصار د واقعي دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د رجم کو صحابو ته امر وکړو او معاذ رضی الله عنه توبه وستا خطوبه په دې طریقه وستا چې رجم کړي شو او دا هغه پورې غل نه کېناست چې شو رجم شوی نو بیا صحابو باس کو چاوي چې معاذ یو بدبخت او دا ګناه وکړه او چاوي نه خسر او توبه وستره. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوري وی معاذ نیکبخت هغه وی دسی توبه وستا کبه دی ټول امت تقسیم کینو دی لپاره کافی ده. دسی توبه وستا چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امتیانو تقسیم کی نه کافی ده. دا د نیکانو خلقو توبې دي. زره دې توبه باس کو چې دا توبه ته په کار کې څو بیري وستي ده. حدیث توبه چې اخلاص وسره وي او د زړه د کومې نه ده توبه. او دسی د نیکانو خلقو ډېری واقعي دي چې ځکه نظم غامدی قبیله ولا زنانه چې رسول په سره کړو ان شاء الله کبي الله توفیق راکو به ذکر کله سم او اخرنی خبر د دې په جواب کې چې ولې موږ توبه وباسو ک الله خوشاله توبه وباسه او موږ هر یو سره دا کوشش کوي چې الله خوشاله. رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د انسان په توبه باندې د هغه انسان نه هم زیات خوشالي د کم نه چې په صحرا کې په شړ علاقه کې او خورکش سورلی تی ورکش او په دې سورلی باندې لپاسه د سفر هغه سامانی د خوراک څخه د تی ورکش او دې په ډیرو ګرځي ځان ستړي کوم صوت ملاو نشي نه به دی ونی لاندې سملی او د مرګ انتظار کوي سترګي ولګي چې څنګه پاسې نو ویني نو خو سره په خوا کې ولاړی او باغې له پاسه وګو خوراک څخه او دا سامان حق شم پروتي د سره سمره خوشالي به چې کله د سړی دا او خلیدو نو د ډیر خوشالي نه سوي یو واقع کې د سره ډیر خوشالي نه سوي اللهم انت عبدي وانا ربك الا تزم بندي وزستا ربي اخطا من شده الفرح. رسول الله دې څخه خوشاله شو یو خطا شو په دې خو الله نه رانیږي خو دې خوشحالي ته وګوره چې خطا شو خوشالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې څومره خوشاله شوی الله د دین زیات د بنده په توبه باندې خوشالي. ان کته الله خوشاله ول غواړي ناغه ته ورجو کې توبه وباسي. تلك 10 كامله لس خبرې مې ته پوره کړې او په من کې وکم بدبختي چې دا لس خبرې بنه غواړي. خبر نورم ډېری اسباب نورم ډېری کومه چې موجود خوف دي. هر سړی من کې دا لس خبرې غواړي. الله په حکم باندې امر الله په حکم باندې عمل په دنیا او آخرت کې کامیابی چې الله باندې مین شي جنت تتله په مال او بچو په زمکه کې برکتونه ګناونه ختمېده د پیغمبرانو صفات په ځان کې پیدا کول زړه پاکول
او د نیکانو خلکو په لار باندې تله د لس خبرې دا په مونږ کې څوک نه غواړي، هر سړی غواړي. په تاسو کې چې څوک د لس خبرې غواړي هغه به د نن نه څه وکړي، د اوس نه به توبه وباسي. سوال دا دی چې شیخ صاحب تا خو مونږ ته دا وایي چې توبه وباسي، خو توبه به څنګه وباسم؟ دا توبه څه ته وایي؟ خوراک ته ویخورو، کم هوټل کې ملاوي، کم بازار کې خرڅي، اسی چې وکړو. توبه خو مونږ ته وایي توبه دې ته وایي چې ګناه پرېښوده او الله ته واپس کېده، خو په څه طریقه واپس شو؟ په دې طریقه دا کومه چې زمونږ دی چې کله ستړي شو کینو یا الله ته مې وبخي یا سمول وي، دا الله ته واپس کېدو طریقه غوږ ورته کولاو که رب العالمین ته واپس کېږي. اول کار به دا وکړي چې اخلاص په ځان کې پیدا کړي. او تاسو ته یوسف علیه السلام واقعه به یادوي. الله وی د یوسف علیه السلام حفاظت موږ ولې وکړو؟ ولې الله هغه د زلیخې نه وساتو؟ جواب الله ورکوي لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله ما غده بهایي او د ګناوونو وساتو. یا الله ولې ته وساتو؟ هغه په هغه بندگانو کې چې په هغه کې اخلاص وو. کته دا غواړي چې الله یې د ګناوونو وساتي او توبه د الله قبول کړي، اولنې کار بس کې اخلاص. دویم کار بس کې محاسبه النفس، د خپل نفس سره حساب کتاب وکړي. الله توبه انسان وباسي چې تکینی او د خپل نفس له درس ورکړي، د خپل ضمیر له درس ورکړي. د شپې بکټ کې هم سملو سهار به څو بجې وځو، د پلانې کس چې د پلانې ځای نه راواله موبایل چې د پلانې ځای ته زه وړم، نو په دې کې خو دومره ګنټې ولګېدې، دومره ټایم زما ضایع شو. او چې دومره ټایم ضایع شو کمپنۍ به دومره پیسې کټ کړي. ماښام که زه ناوخته شوم الله دې کړي چې اول ټایم راته ووایي. دا د شپې سوچونه دومره پیسې مې کړي ته لګېږي، هغه دومره زر ختمې، دا څنګه ختمې شوې؟ دا به هلته ورکړي، دا حساب کتاب. مؤمن چې کله م یوازې کېږي چې د شپې په کټ کې سملي او په ځان باندې را کمبل راواړي، نو خپل ځان ته وایي څه دې کړي د الله لپاره؟ نن خو پر ورځ تېره شوه، چغې دې پکې ووهلې، وګرځېدې، سملاستې، کېناستې، ودې خوړه، خوشحاله شي، هر قسمه کارونه دې وکړو. اوس اخري ټیم دی، پته یې شي چې بیا به سهار راپاسم که نه راپاسم، خو تا د الله دپاره څه کړي دي اوس دې حساب له راځو. دې شروع وکړي سهار چې زه پاسېدلی وم داسې بیا داسې دومره ګناهونه دومره دا حساب شروع. کوم سړی چې دا حسابونه کوي نه دې توبه ویستی شي. که ته توبه ویسته غواړې، اولنی کار اخلاص، دویم د خپل نفس سره حساب کتاب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان ولر الله نه ویریږي او هر نفس ته دا وګوري چې سبا له څه لېږلي. دې ته وایي که محاسبة النفس. ځکه دا مشهوره خبره چې د ځان سره حساب کتاب په خپله وکړي، مخکې د دې نه چې الله یې د سره وکړي. او الله چې د سره حساب وکړو نو واوره رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وی عائشه رضی الله عنها وایي من نوقش الحساب عذب. الله چې د چا سره په حساب کتاب کې خبرې شروع کړي نو شرطیاً 100% دا سړی به جهنم ته ځي. چې الله موږ سره حساب شروع کړي، موږ سره څه دي؟ چې الله رب العزت حساب کتاب شروع کړي او موږ د خپل نفس سره چې حساب کړی نه نو دا سړی به جهنم ته ځي، الله یې ته موږ ساتي. دریم کار به دا وکړي او دا یو ضروري کار دی. په کوم ځای کې چې ګناه کېږي، په کوم ځای کې چې بد ملګري دي، دغه ځای به پرېږدي. موږ ځای د توبې ګوره دې د لاسه نه وباسو. ځکه چې موږ چې په کوم ځای کې پراته یو، یا الله وایي زما توبه ده د نن نه بعد به ټي وي نه ګورم، او په مجلس کې دومره ټي وي پروت دی لکه دا مخامخ دیوال دی، به ځان د دې ګناه نه څنګه وساتي؟ وساتي نه شي ساتلی. اول کار به دا وکړي د دې توبې قبلېدو دپاره او د دې توبې دپاره دا ځای به پرېږدي. یا الله زما توبه ده، زه توبه ویسته غواړم، خوا کې را سره ملګری دی، څه خیر دی یو سګرټ وڅښه نه، دا ګیرې دې ولې پرېښودې؟ بغیر د ګیرې نه خریلی دومره ښکلی ښکاري، مخ دې پړقېږي او ځوانه لکې او داسې او د پلاني ډم په شان ښکاري او د پلاني پنکار او دا کار په شان ښکاري، دا قیسې ورته کوي. دی به ګیره پرېږدي؟ دی به نیغې لارې ته راوړي؟ نه، چې څو پورې دی د ګناه ځای
او غلط مرګره نه پرې خو دې ته توبه نشي وسته. دلیل رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو نه مخکې امتونو کې یو کسو چې هغه یو کم سل کسان وجلی. څو کسان؟ یو کم سل. او دې حدیث ته غوږ کولاو زړه تنګ شو. دا ګناهونه ګوره انسان تنګي، دا ګناهونه نه وي، دا یو وخت پورې سړیو کې به تنګ شي چې نه زه په څه کې لګیا یم، په څو پورې به ته ګناه کوې، څو پورې به انسان په حرامو کې لګي. یو وخت تنګ شي، دا زړه تنګ شي، دا زړه په ګناهونو کې تنګېږي او د رب العالمین په عبادت کې ښه خوشحالي. د دې اجازه زړه تنګ شو. یو کم سل مړي دا ګوره په خوله یې تېرېږي. لاړ په یو عابد پسې. عابد مطلب لکه عبادتونه ډېر کول خو علم ورسره نه و، لکه غریب هسې بس عبادتونه یې ذکر کو جماعت کې وناسو علم ورسره نه و. ځکه موږ وایو علماو ته واپس شئ، علماو ته واپس شئ. د چا په شکل پسې به نه ځئ، د چا په عبادت پسې به نه ځئ چې دا سړی عبادت ډېر کوي. نه، په هغه سړي ته واپس شئ چې علم ورسره ډېر وي. اگر که عبادت یې هغه نه ګوره کم وي. نو دی په یو عابد پسې لاړ او هغه ته قصه وکړه په ناسو عبادتګاه کې. وی ما یو کم سل کسان وجلی د الله به ما ونه بخي. وی یو کم سل کسان او بخانه زه دلته نه موږ پسې راشي. یو کم سل کسان ته وجلی بې شرمه او لرالی وی زه الله ته بخانه زه هغه ځوان زوی چاړه راواس وی الله علیکم وی چې سل خو به تا پوره کوم خیر ولا طبیعت خراب کو. وی طبیعت جو خراب کو هغه چاړه روي سي دې به کیږي ته ورته سلی پوره کو. بیا غریب ختم شو چې دا مې څه وکړو. زه یو کوم سل غم ورته راځه سل پوره شو. په عالم پسې ورغی. اول بچا پسې ورغلو، په عابد پسې، اوس په عالم پسې ورغی. علم ورسره دی. هغه سره کېناست، هغه ته وویل شیخ ما سل کسان وجلي دي، الله به ما ونه بخي. وی ولې دې نه بخي؟ الله خو پراخه رحمت والا او مهرباني والا تا به وبخي. خو یو کار دا وکړه چې د خپل علاقه پرېږده. ستا په دې علاقه کې ګناهونه ډېر کېږي او دغه ځای کې چې کوم خلک دي دا د الله نافرمانه خلک دي. ته دا پرېږده او چېرته د نیکانو خلکو کیلې وګوره، هلته لاړ شه. نږدې رسول صلی الله علیه وسلم دی ووتو په سفر باندې روان شو د نیکانو خلکو کلي ته. په لاره کې د الله ساه واغستو. چې څنګه یې ساه واغستو نو دوه قسمه ملائک د اسمان نه راکوشو. هغه عذاب والا هم رالو، هغه رحمت والا هم رالو، جنت والا. هغې د سړي سل کسان وجلي دي. لا خو کلي ته رسېدلی نه دی. که کلي ته رسېدلی به خبره واضحه وه چې ځه سړي هر څه ختم کړو، اوس خو لا روان. نو په دې کې ډېر روایت راځي چې لږ غونته کې فرق پکې راځي په منځ کې. نو په یو روایت کې داسې راځي چې دوی په منځ کې جنګ شو. نو الله یو بل ملک راولېږو د انسان په شکل کې او د دوی فیصلې داسې وکړه چې دا ځمکه به نه. نو رب العالمین دغه ځمکې ته ووایي دا کوم چې د نیکانو خلکو اوسېدو ځای وایي ته رانږدې شه، او دې بلې ته یې ووایي ته لرې شه. رب العالمین د خپلو بندګانو څومره مین دی. سل کسان یې وجلي او لا خپل ځای ته رسېدلی نه دی، خو اخلاص پکې دی، اراده ده. اخلاص یې ګوره پوخ مضبوط و. ځکه خو هغه عابد ووجو که نه قار نه ووجو. نو یې کله چې هغو ځای ناب کو نه هغه نیکانو خلکو ځمکه نږدې وه، بس سړی وبخو لاړ چېرته؟ لاړ جنت ته. یا حدیث کې دوه فایدې دي. یو د الله سبحانه وتعالی هغه رحمت هغه پراخي، او دویم دا چې کمزي کې چې ګناهونه کېږي هغه به پرېږدي نه، هله به توبه وباسي. نیکانو خلکو سره کښېنه توبه به وباسي. یو څو خبرې په اختصار سره. او هغه دا چې څوک توبه ویسته غواړي چې څنګه، نو دا خبره یې ساته چې د ګناه اخرنی انجام په زړه کې ساته، ته به ګناه نه کړې، توبه به وباسي. بله دا چې دا جنت او جهنم ځان ته رایادوه، نو ته به توبه ډېره وباسي. دا سوچ کوه چې آخرت کې یا جنت ته یا جهنم ته. جنت ته که تله غواړې نو ګناهونه به پرېږدې او ګناهونه خو مانع شوي دي، نو ته به توبه وباسي. خو دغه سړی چې جنت او جهنم یاد ساتي. بله دا چې صبر کوه، چې څوک پورې پکې صبر نه توبه نشي ویستی. صبر دي چې په ګناه کې خوني ګورې، په ګناه کې خوني. او دا کوم خلک چې ګناهونه کوي دوی هسې نه کوي، ګورې خون ولا ورکوي. یو سړی
سیګریټ سکي نسوار لګي دله خون ورکي، یو سړی فلمونه ګوري دله خون ورکي، یو سړی ګیره خري دله خون ورکي، یو سړی دروغ وایي دله خون ورکي، حرام ور پیسې ګټي دله خون ورکي. دا خون پرې خوده د دې لپاره صبر پکار دی. او دا ته وایم دې ته وکولاو کا چې دې خون په یو کار کې نشتی کاغه د ګناه دی او کاغه ښه کار دی لکه څومره خون چې رب العالمین ته په سجده کې دی. که یو سړي توبه وویسته په اخلاص سره او بیا رب العالمین ته سجده ولګوله، لازم به سجده لګي ځکه چې توبه یې ویستې ده. نه که دا سړی انصاف والی نه تپوس دې وکړه وایي دا مخکې چې ستا څومره ژوند تېر شوی و هغه خون او دې خون مبارک کې سوی، نو دی به وایي چې دې سجده کې چې څومره خون و د دې په شان خون په یو شي کې په دنیا کې نشته. نه په ښځه کې شتي، نه په بچي کې شتي، نه په مور پلار کې شتي، نه په پیسو کې شتي، په هېڅ شي کې نشته دومره خون لکه څومره چې رب العالمین ته په دې تندي لګولو کې. خو دا هغه سړي ته دا خون میلاوېږي چې دا سړی روغ وي، چې اوس خون ورته نه میلاوېږي نه په ده کې مرض دی. مسله په چا کې ده؟ مسله په ده کې ده. بله دا چې ارمانونه غټ غټ مه کوه، ارمانونه اوږده اوږده مه کوه. دا کوم سړی چې اوږده ارمانونه کوي د توبې نه وباسي نو دا یې ساته چې مرګ نږدې دی. اوږده اوږده ارمانونه مه کوه، بس خپل ژوند تېروه په عزت سره، د الله رب العزت په دین کې تېروه. بس دغه غټ ژوند دی او ښکلی ژوند دی. اخرنۍ مسله زموږ په درس کې او یا زموږ په دې بیان کې هغه ده چې د توبې دپاره یو څو شرطونه دي، دا په ځان کې راوسته پکار دي. که دا وو نو توبه به دې قبوله شي، او که دا نه وو نه قبلېږي. اولنۍ اخلاص خو موږ وویل، او دا الله په قرآن کې ذکر کوي واصلحوا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. کوم کسان چې توبه وباسي او نیک عملونه شروع کړي او قرآن او حدیث مضبوط راونیسي او په ځان کې اخلاص پیدا کړي. دا توبه به خالص ته الله دپاره د چا د یېرې نه به نه وباسي، نه د چا ته د ښو دپاره. اولنی شرط. دویم شرط ګناه به ډایرکټ پرېږدي، څنګه چې توبه وباسي ګناه به پرېږدي. دویم شرط شو. دریم په دې ګناه باندې به همیشه خفګان ظاهروي. همیشه چې کله کوم دا ګناه رایاد شي دا زړه به ستا داسې خفه شي، ولې ما دا کار کوم. که نه داسې به کې چې خلکو ته به یادې ځینې کسان لږ الله وله ښه ژوند ورکړي او الله سبحانه تعالی پرې رحم وکړي او دا څومره بدبخت دی. لکه مخکې ګناهونه ډېر کړي او بېدینې او الله یې دین ته راواړي لمونځ او داسې شروع کړي. دی چې دا سره کښېني وایي پخوا به موږ چې دی نو داسې دې چلونه ډېر کول او پخوا به موږ دا چلونه کول. دا څنګه توبه ده؟ دی خو خپل ګناهونه ښه په فخر سره یادوي، دا خفګان دی. خفه خو هغه سړی په ګناه باندې چې خپله ګناه پټه ساتي او دننه په زړه کې خفه په مخه چې دا ګناه ورته رایادي شي دا خفه. دا درېیم شرط دی. څلورم شرط په ښه اراده به کوې چې دا ګناه به بیا نه کوم، او که په زړه کې داسې چې اوس به توبه وباسم بیا به یې وکړم او بیا به توبه وباسو که نه، دا توبه الله نه قبلوي. پنځم شرط او آخرنی شرط هغه دا چې دا توبه به په داسې وخت کې وباسي چې دغه وخت د قبلېدو وي. دوه وخته دي چې دا په انسان باندې راشي نو توبه نه قبلېږي. یوه غټه دروازه الله کولاو کړې ده چې د هغې مسافت 80 کاله په اندازه باندې دی، 80 کالو په اندازه باندې هغې مسافت دی. دا د توبې دروازه ده. او د دې د کولاوېدو یا یو عجیبه حدیث هغه واورئ. قریش و یو پیر په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راړو چې که ته رښتینی نو الله ته ووایه چې دا صفا غر د سرو کي، صفا مروه صفا دا غر دی دا یې د سرو کي. نو الله سبحانه وتعالی ته رسول صلی الله علیه وسلم سوال وکړو چې یا الله دا کار وکړه. نو الله خپل پیغمبر ته ووایي چې زه به دا کار وکړم. اولنی اختیار خدا دی چې زه به دا کار وکړم، خو که د هغې نه به ګوره دوه خوا دې خوا شي نو ګوره دومره سخت عذاب به پرې راولم چې ما به په چا راوستی نه، ځکه چې ما به د دوی منلي نه که بیا زما هغه یې ونه منله نو بیا خیر به نه د دوی. دا اولنی. او که نه که ته دا غواړې چې د توبې او د رحمت دروازه ورته کولاو کړم نو دغه به وکړم.
ستا کوم کار خوښ دی؟ رسول الله ته یا الله د توبې او د رحمت دروازه ورته کولاو کړه. ځکه چې د انسانان کمزوري دي، دوی به توبه وباسي بیا به ګناه کوي. ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو انسان ګناه وکړي، غافل شو، ګناه وکړه، کمزوری او ویرید او توبه یې وویسته، نو الله خوشحاله شي، وایي زما بنده ته پته ده چې زما یو رب دی، هغه په ګناه باندې انسان نیسي، ځکه خو توبه وویسته. او دا ورته پته ده چې زما یو رب دی، هغه توبه قبلوي، نو ځکه خو توبه وویسته کنه. او دې بیا ګناه وکړي، والله بیا وبخي، او دې ګناه وکړي بیا وبخي، ځکه چې خپله توبه کې اخلاص مني. دا کېدی نه شي چې ته د اوس نه توبه وباسې او د مرګه پورې به ته ګناه نه کوې، دا خو نه منلو خبره. ته به اوس خالص توبه وباسې، کمزوری بیا به دله ګناه وشي، خو ستا د مخکینۍ توبه به مخلصه، نه ته به بیا په اخلاص سره یو بله توبه وباسې. او دا د رحمت او د توبې د دروازه کولاو پرته ده. دا دروازه به کله بندېږي؟ دا به هله بندېږي چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. نه چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا الله د چا توبه نه قبلوي. دا عام یو وخت دی ټولو لپاره. دویم هغه وخت چې هر انسان سره تعلق ساتي، او هغه دا چې کله د انسان روح او سا ځنکدن په وخت کې دې مرۍ ته راورسي، نو بیا الله توبه نه قبلوي. ځکه چې خو د ولي چې اوس مرګ راغی توبه قبلوي، نه دغه توبه الله نه قبلوي. په آخره کې دا ته زما د زړه نه نصیحت دی، دو خبرې یادې ساته ډېرې قیمتي. اولنی احذر التسویف، سبا بل سبا پرېږده، سبا بل سبا پرېږده، او سبا بل سبا کوه، خو په دې شرط چې موږ له به ګارنټي راکړي چې ته به سبا بل سبا ته پاتې بیا کوه. بیا موږ ته داسې نه شو ویل، خو موږ سره خو خپل ځاني دا ګارنټي نشته، موږ سره خپل ځاني دا ګارنټي نشته. نو د اوس نه به توبه وباسي، د دې منټ نه، د دې سیکنډ نه هېڅ پته نه لګي چې 5 منټه بعد به ته یې که نه به. څومره ګناهونه چې تاسو کړي دي، رب العالمین په هغه ګناهونو خبر دی، او بیا تاسو خبر یې. دغه ګناهونه خپل او د الله په منځ کې د الله نه بخانه وغواړئ چې ویې بخي ده. که هغه هره ګناه ده، د ګناهونه پرېږدئ. که مونځ او دس پابندي نه کې هغه شروع کړه، که دروغ وی پرېږده، که دوکې ورکوې پرېږده، که جنګ جګړې کې پرېږده، که بېدیني ده پکې هر قسمې هغه پرېږده، که ګیره خرې یا وړکې پرېږده، او که نور هر قسمه ګناه ده پکې، د زنا یا د پردو ښځو سره خبرې، یا په ټلیفون باندې حرام شي نه کتل، یا په انټرنیټ کې حرام شي نه کتل، د دې دروازه په ځان باندې د وس نه بنده که او خالص توبه وباسه. د اوس نه به خالص توبه وباسي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي چې یو نفس ته دا پته نشتی ماذا تکسب غدا، سبا به څه کېږي دی چاته پته نشتی. نه کېدی شي سبا ته نه بری دنیا کې، کېدی شي سبا ته نه، نو سبا بل سبا مه کوه. د نن نه د اوس نه به د توبه وباسي، د هرې ګناه نه وباسي که نه وباسي. د الله سره به دا پوخ لوز کوي او که نه، الله سره به لوز کوي. او چې د الله سره څوک لوز وکړي او بیا ماتوي، ته اوس انجام معلوم دی. دویم نصیحت د زما له طرف نه دی خاص، دغه اولنۍ خبره چې سبا بل سبا نه کې. دویم چېرته په دې دوکه نه شي چې الله دې له ګناهونه پټ کړي، په دې چېرته دوکه نه شي. په دې ډېر خلک دوکه کېږي. هغه دې چې مړه خلک نه دي خبر، چې مونږ به لګیا یو که نه، ګیره خو زما شتي، درس زه کوم، مونځ زه کوم، د هغه نور چې کوم ګناهونه دي، کوم چې پټ دي، کوم چې د الله په مخ کې کوم صرف. او والعیاذ بالله د دې سړي په زړه کې د الله قدر نه کړي چې د نور خلکو سره نسبت نه کوي. خو چې کله د ده او د الله په منځ کې مسله وي، انټرنیټ کولاو کې او کینې ورته، الله اکبر، او دغه ټیم کې ورته صرف رب العالمین ګوري، نه دی به څه چلو کي، فحش تصویرونه به کولاو کي، غلط فلمونه به ولګي، سندره به ولګي، او بیا چې د کور نه راوځي نو بس ځان به سیټ را سیټ کي، ګیره باندې به لاس ووي او مونځ ته به شروع کړي. الله به پرده اچولی، نه دی څوک خو نه دی خبر،
هغه الله به مخکې موږ ګناهونه کوو چې هغه د خپل ځان مبارک وي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله خپل پیغمبر ته پیغمبر الله هغه ذات ته چې کله ته راپاسي هم ته اینې او کله چې ته سجدې کې موږ ته هم په دغه وخت کې اینو په هر وخت کې به موږ ته رب العالمین ته چې کله موږ یوازې شو بالکل به هر قسمه ګناه کوو او چې کله مولوي صاحب ناست او پلار ناست او شیخ ناست او مفتي ناست او خور ناست او ورور ناست ښځه ناست بې ګناه له لاسه څومره بې ادبي ده او بیا موږ له دا ګیلې او شکوې کوو شیخ صاحب وایي رزق کې به برکت نشته کوم ځای کې به برکت راشي رزق کې او ستا دا حال دی په ګناه باندې ستا بریک نه لګي ګناه موږ ته ګناه نه ښکاري والله که ګناه موږ ته ګناه ښکاري څه شی خو لږ ساعت له ګناه ده خیر دی بیا به توبه وباسو مسله د چا ده که د الله سره تعلق ساتي خیر او که د کپیل سره او د شریکې سره ساتي خیر دی شریکه کې 9 بجې ډیوټي شروع کی ونی وبای لاړ شي مړه سکی خو مدیر به خپه شي کنه څه غټه خبره ده شریکې ولا به خپه شي غټه خبره ده شل یاله بدنه کټ کی غټه خبره ده وی او غټه خبره ده ګناه مکوا الله بدنه خپه شي رب العالمین بدنه خپه شي جهنم ته بدی بوزي جنت نه بدی منکی دنیا او آخرت بدله تباہ او برباد کی ولی دا غټه خبره نه ده وای نه دا غټه خبره نه ده خو مدیر که خپه شي نه بیا به دا غټه خبره ده کپیل که خپه شي بیا غټه خبره ده که د دکان مالک خپه شي غټه خبره که ټیکدار خپه شي غټه خبره او که رب العالمین خپه شي وای دا غټه خبره نه ده والعیاذ بالله دا خلک به الله سره کامیاب کړي شل یاله چې د کټ کېږي والله که چوټي وکړي سهار مونږ یې وکړ د مونځ د سهار لا ختم شوی نه او د دې خلکو په دې سټونو باندې خلک وخیږي او په دې لاره باندې یو قیامت جوړي او د یو طرفه کوسټر راځي او د بل طرفه بلین کوچ راځي او ارنې او یو شی او اکا خوښ او دې خوښ څه ځل پټي مورس او که پټي مورس دې څه چلو شي دنیا ورانیږي وینا مدیر خپته دویم بسوشي شل لیله بپریږي الله اکبر او چې کله ګناه کې الله بدنه خپه شي دلته مدیر خپه کېږي هلته به الله خپه شي دلته بدنه شل لیله پریږي هلته به د جنت نه محرومه کړي او جهنم ته به دې بوځي د همیشه ژوند دله خرابوي د همیشه ژوند به دله تباه کړي اڅه خیر دی بیا توبه وباسي نه دا خیر دی په دې شل لیلو کې ولې نه دا خیر دی د مدیر دپاره ولې نه دا خیر دی د کفیل دپاره ولې نه خو موږ ته دا والعیاذ بالله د رب العالمین دا دین او د اسلام د دې قدر موږ سره ختم شوی د الله رب العزت قدر زموږ په زړونو کې نشته زما دا خبرې به انشاءالله غلطې نه وي موږ د مزدورۍ ډېر خیال ساتو د خپلو بچو د خپلو ښځو نه ښه حیا او شرم کوو د خپل پلار مور نه ښه حیا او شرم کوو خو چې کله د رب العالمین سره مسله راشي بیا نه حیا نه شرم نه یره نه غټه خبره کته هېڅ هم نه ګورو بیا ځکه چې مسله د رب العالمین سره تعلق ساتي او بیا به خوله ټینګه نیولې روان به زما په مال کې برکت نشته را به شي په جړه به شي په ژوند کې مې مزه نشته په ژوند کې مې خوشحالي نشته ستا په ژوند کې به څه خوشحالي راشي د ژوند چې کوم مالک دی هغه ته خفه کړی تا ته به څه پیسې میلاو شي د دې پیسو چې څوک مالک دی هغه دې خفه کړی ته دغه رب العالمین راضي که او د اوس نه توبه وباسه او د اوس نه هره ګناه پرېږده ته ګوره چې څنګه دې خوشحالوي غیرتي ذات دی د چا احسان ګوره په ځان نه مني په ځان باندې د چا احسان نه مني دا به نه چې ما توبه وایسته په الله مې احسان وکړو والله ته اوس توبه وباسه الله دله د دې وړې توبې په مقابله کې دنیا او آخرت درکوي دومره غیرتي ذات دی دا سوچ به نه کوي چې الله دپاره مې وکړه او احسان مې ور واړو توبه مې وایسته نه نه دا درته څه وایم که الله د باندې پرده اچولي نو په دې دوکه کېږم دا خو الله مهربانه باچا دی انسانان څومره عجیبه وي لکه اوس زه داسې مثال کې ته خبره کوم لکه اوس زه دلته درس کوم او بیانونه کوم یا یو عالم بل ځای کې ووایه زه خو عالم نه یم خو یو عالم بل ځای کې لیکي درس کې بیان کوي
دا عالم د خلکو په نظر کې اوچت سړی دی، ځکه خو د بیان ته کینی، ځکه خو د درس وړي. خو د انسانانو د عجیبه حالت ته ذکر کړو نو دی به د دې صفتونه کوي. یو تکړه عالم راغلی او تکړه سړی راسي. یو ورځ د شیخ او عالم ولیدو په خطا باندې او د پاتې شو، منزل رانغی. یو ځای کې بل د ګناه کار ته وشي، چېرته دروغ ووایي، یعنې لګیا چا سره په خبرو کې انسان دی د خولې نه دروغ ووایي. نو بیا به دوی څه ووایي چې دا سړی ښه سړی دی، نو دا ګناه وله پټه کوي که نه. بیا به د ده نه ریډیو جوړ شي، بیا به بی بي سي او ام بي سي او دا شیونه به ترې جوړ شي، اردو نیوز اخبار نامه به ترې جوړ. دغه شیخ دغه د درسونه چې کوي پرون مې ولیدو دروغ وي. هلکه هغه دومره درسونه چې تا ته کړي دي، هغه نیک سړی هغه دی. وایي پرون مې ولیدو دروغ. لیکن پردې په واچو خو یو ګناه وکړې که ستا په مخ کې. او رب العالمین ته وګوره د کوم وخت نه چې موږ بالغان شوي او په دې ګناهونو زموږ سر دی، کومه ورځ زموږ ګناه خلکو ته ښکاره کړې ده چېرته؟ نه، موږ ته په خپله پته ده چې څومره ګناهونه موږ کوو. دغه مهربانه ذات، دا غیرتي ذات په موږ یې پردې راچولو. نو دې پردې اچولو باندې چې ته دوکه نه شي ګورې چې ګنې ته الله بخلی او قصه ختمه شوه. نه، دا خو د الله یو مهرباني ده، ته ګناه پټه کړې ده. خو که په دې دنیا کې دې توبه وینو ایستی دې ګناهونه، نو ګورې دا پردې ته په آخرت کې اوچتوي. په دنیا کې خو یې وساتلې د دې دپاره چې زه موقع وله ورکړمه چې دې توبه وباسي چې ویې نه شرمو. آخرنۍ واقعه به ته په درس کې ذکر کوم، درس به ختم کړه، خفه نه شي، درس مې وګد کو. خو موضوع لږه اهمه وه، نور به کوم ډېرې اهمې خبرې وي، خو هغه مې پرېښودې، صرف یو واقعه به ذکر کړه چې رب العالمین په انسان باندې پرده ساتي د دې دپاره چې توبه که چېرته وباسي، او که توبه یې ونه ویسته په آخرت کې شرموي. ګورئ د ټول مخلوقاتو په مخ کې به دی وشي. موسی علیه السلام په وخت کې هغه واقعه ټولو ته معلومه ده چې کله باران نه کېدو، هغه رب العزت وویل الله ته باران نه کړه، ټول خلک راووتو، الله وایي زه باران نه کوم، پلاني د لاسه. موسی علیه السلام ته دا پلاني چې تاسو کې راسئ، د دې یو کس راسه باران نه کوم. موسی علیه السلام اعلان وکړو چې داسې یو سړی دی چې هغه دومره ګناهونه ډېر ګناهونه کړي، هغه به وجه باران نه کړي، دغه سړی دې راوځي کوم ځای کې څوک راوتی شي. نو هغه کېنه او ځان سره توبه وویسته، په جړا شو، توبه وویسته، یا الله ما وبخ، یا الله ما مې شرمو. الله توبه قبول کړو، باران یې راوورو. موسی علیه السلام یا الله ته وایي زه باران نه راوړم. وسته ولې راوورو؟ وایي هغه سړي توبه وویسته، او دا مې ګورې ستاسو دپاره نه دی راوړلی، دا مې د هغه دپاره راوورو، ځکه چې هغه توبه وویسته. وی الله ما ته وښایه. نه، الله ورته وی کله چې ګناهونه کول نو نه مې ورته ښوولی چې اوس نیک سړی شو، نو وښیم دې ته. ما د ګناهونو په مخ کې نه دی شرمولی، ګناهونو په وخت کې ما نه دی شرمولی. او چې نیک سړی شو وایي شرمومه، تا ته وښیم، دې خلکو ته وښیم چې بیا تاسو وایي صحیح دی چې نیک سړی دی، خو مخکې ګوره دی داسې و. دا خلک لیدلي که نه، لکه نیک یو سړی ویني په ځوانۍ کې خو د خلکو نه ګناهونه ډېرې کېږي. نو بیا به یو سړی ویني ګیره به پرېښودي، مونځ او داسې دی زه پېژنم په ځوانۍ کې به ده دا چل کوو، دا زموږ حال دی. اصلي خبرې بولی یادې. نو د الله پردې چې په تا باندې اچولې په دې دوکه نه شي. د اوس نه توبه وباسي، د هر قسمه ګناه نه، د غټې نه، د وړې نه، نوی ژوند شروع کوي د اوس نه، او خالصه توبه وباسي. که انسان کمزوری که بیا دې نه ګناه وشي بیا توبه وباسي، که بیا وشي بیا توبه وباسي، او دغه سلسله چلوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کول، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د توبې د ویستو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د هغه توبې د ویستو چې رب العالمین قبلي، او الله دې زموږ ټول ګناهونه وبخي، الله دې زموږ په مور پلار باندې رحم وکړي، او الله دې د هغوی ملاقات موږ سره په جنت کې وکړي.